نن په مرکز کلات کې پر 1500 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د دې ولایت محلي چارواکي وایي چې دا خوراکي توکي د الکوزیا ګروپ په مرسته چمتو شوي او د مرکز کلات پر اړمنو او بېوزلو کورنیو باندې ویشل کیږي. د دوی په خبره له دې وړاندې سروې ترسره کړې او هغه کورنۍ معلومې کړې چې دا مهال زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د چارواکو په خبره د دې مرستو ترڅنګ اوس مهال د 15000 کورنیو سروې روانه ده او غواړي د نړیوال بانک په مرسته دغو کورنیو سره هم مرستې وکړي. الکوزي شرکت غواړي چې په ډیرو مستحق خلکو باندې د خپل کومکونه توزیع کړي. مشاور صاحب دې کې ډیر زیات تلاش وکړ او دا مرستې تنظیم کړي زابل خلکو ته چې 1500 کروڑ لپاره یو بوري وړي دي چای د پورا د لوبیا دي مجموع کې دا ټول جنس ډیر ښه مناسب تاسو په ویني دا ماده سوي بانک جهاني له خوا سروي جریان لري دا له خیره چې سروي وسی تقریبا 15000 کروڑ نور تم مواد له خیره توزیع کیږي. پر همدې مهال قومي مشران هم د الکوزیا ګروپ ته د اقدام هرکلی کوي چې په دې اساس شرایطو کې د اړمنو کورنۍ لاسنیوي وکړ. د دوی په خبره چې زابلیان ډیر اقتصادي ستونزې لري او لا هم نور مرستو ته اړتیا لري او دوی تمه لري چې نور مرستې به هم ورسره وشي. وروره د مرسته چې زابل ته نن راغلې ده د الکوزیا شرکت له خوا څخه او د زابل د مشرانو د هلو ځلو باندې چې وزیر صاحب ګلزار هلته د الکوزیا شرکت څخه غوښتنه کړې ده د زابلیانو غریبانو دپاره او دلته راغلې ده دا د زابل د غریبانو دپاره ډیره ګټوره ده او د الکوزیا شرکت څخه د وزیر صاحب ګلزار څخه او د نور مشرانو د زابلي مشرانو څخه موږ مننه کوو چې د دغسې غریبانو د موادو دپاره غوښتنې کوي. مرسته شوي کسان که څه هم پر مرسته خوښي ښیي او زیاتوي چې د دولت لپاره خپل بچي له لاسه ورکړي خو دولت سره لازمي مرستې نه دي کړې. دوی زیاتوي چې ستونزې خورا زیاتې دي او باید د دولت ترڅنګ ورسره بډایه خلک هم د دوی لاسنیوي وکړي. دونه خوشحاله چې ګوره په یوه ډبه غوړ قدرت ولاکه لرو یعنې پر یوه پارسل وړو قدرت ولاکه لرو. خدای تعالی دې د دغه دین او دنیا او آخرت ټول په جنت کې ورواچي. خدای تعالی دې غو نو یو وزن ورکړي اول دې خدای تاسو درکړي دا زموږ د عیال 15 شپې لاس ورځې د عیال ډوډۍ پیدا شوله. نن څلورمه پنځمه ولاکم یا په کور کې وړه درلود ولاکم یا په کور کې غوړي درلود شه چې مرستې راځي ټولې زوتیږي څو کومکونه راځي زابل ته په رادیو کې او منګر مشته نه رسیږي شه نو په دې مرستې خبره سم پرون زنګ راو ولې ډیره زیاته په خوشاله سم سي دونه سو تر ما مې د کور کښنه خوشاله دی غوړي بنې پکښې مور سره وړي دونه خوشاله دي. لسر غټو مقامات دا غواړي زموږ زړه خور د زموږ سره د همکاري وکړي ډیر ښه همکاري را سره وکړي د سمور ډیر بلنه غواړو. دا مرسته په داسې حال کې ویشل کیږي چې تر دې وړاندې هم سلګونو کورنیو سره د بډای او تجارانو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.